نه مخکې اول به تاسو څه وکړئ چې چیټ جی پی ټي آن کړئ. چیټ جی پی ټي تاسو آن کړه، اوس تاسو په دې باندې که کریټ ایمیج کوئ یا تاسو رایټ ایډیټینګ کوئ یا هر څه چې کوئ، خو اوس موږ څه کوو، موږ نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه د سکرپټ په باره کې ده چې موږ به د ویډیو دپاره مکمل سکرپټ څنګه لیکو د ای نه هغې کې اوس تاسو ته زه وایم چې تاسو اوس اردو یو کهاني لیکئ یا هر څه چې لیکئ. زه اوس دې ته وایم چې ما د اردو یو کهاني جوړه کړه، د هغې سکرپټ به بیا څنګه جوړو. صحیح شوه. د څه په باره کې کهاني جوړول پکار دي، د یو غریب سړي په باره کې پکار ده، نه یو غریب سړی دی یا مطلب نور چې کومه داسې آیډیاز دي، یو ماشوم دی د سکول دی هغه. السلام علیکم زما د یوټیوب فیملی، امید لرم چې تاسو به ښه یې او په خیریت به یې. تاسو چې په یوټیوب کار کوئ، ویډیوګانې جوړوئ او اپلوډ کوئ یې او تاسو ته پته نه لګي چې یار اوس موږ کنټینټ څنګه جوړ کړو، کوم کنټینټ جوړ کړو او څه حساب باندې موږ کنټینټ را پیدا کړو چې موږ په هغې کار وکړو او موږ سکسیس شو. نه سمپل طریقه زه تاسو ته ښیم که تاسو یو نیچ تاسو سلیکټ کړئ، تاسو په هر یو نیچ باندې چې کار کول غواړئ، که ریلیټ کو هر یو دی، کو یوټیوب ټیپس دی، مطلب آنلاین ارننګ دی یا ټریډنګ دی یا انټرټینمنټ دی یا نور داسې آیډیاز دي چې تاسو په هغې باندې کار کول غواړئ، نه تاسو ریاکشن ویډیوګانې جوړول غواړئ، نه هغې دپاره تاسو ته سکرپټ لازمي پکار دی. سکرپټ هغه چې تاسو ته مطلب کار پکار دی چې کوم کار باندې تاسو کار وکئ او ستاسو ویډیوګانې وایرل شي. نه تاسو به سمپل څه یو خپل نیچ سلیکټ کئ، که نه یې بیا هم په پښتو باندې تاسو کریټران یې کمنټس کوئ، کمنټس کې ماته ووایئ چې ستاسو کم نیچ دی، زه به د هغې نیچ په حساب باندې تاسو ته بالکل فری اف کاسټ 10 ویډیو آیډیاز در کوم او هغې نه علاوه به تاسو ته د هغې مکمل سکرپټ هم درکړم. که چېرې تاسو داسې نشئ کولی، خو انشاءالله د دې ویډیو نه پس به تاسو دا ټول کارونه په خپله کوئ. نو ویډیو شروع کوو چې ټایم خو نه ضایع کېږي او ویوز به خو راځي په لکونو کې بیا یا مطلب نور چې کومه داسې آیډیاز دي، یو ماشوم دی د سکول دی هغه په باره کې پکار ده. نه مجھے دلته به ولیکو مجھے ایک شارټ سټوري، که تاسو شارټ جوړوئ که لانګ جوړوئ، خو لکه هغه بیا تاسو په هغې باندې په تاسو ډیپینډ کوي چې په کوم تاسو کار کول غواړئ. خو دا ستاسو د ښوونې توونې دپاره ده چې تاسو یو پیری په دې باندې پوه شئ. صحیح شه. په دې کې مه ولیکه چې یو شارټ سټوري ماته جوړه کړه، که اوس په اردو کې جوړوئ، په پښتو کې جوړوئ، په انګلیش کې جوړوئ، نو په دې ځای کې به تاسو هغه ولیکئ، زه به ورته اردو ولیکم. صحیح شوه. تاسو چې څه کې جوړوئ، په پښتو کې جوړوئ، په هر څیز کې چې جوړوئ، دا مو ورته ولیکو. اوس د څه په باره کې ده، اوس دلته کې چې دا تاسو سکرپټ دلته کې ورکئ، نو دوی به تاسو ته یو سټوري به درته شارټ جوړه کړي د څه په باره کې. دا ګوره مکمل یو عنوان یې درته راواغسته. صحیح شوه. دا عنوان اوس راواغست. اوس دې کې وګوره د عنوان چې کوم آخري دغه دی که نه، دا شارټ سټوري ده مکمل. ایک غریب لڑکا روزانہ ایک دن کے باہر دکان کے باہر بیٹھ کر لوگوں کا جوتے صاف کرتے اور دا شانتی یو مکمل یو سټوري موږ له جوړه کړه. صحیح شوه. دا اوس وګورئ، ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، بس اس کا انعام کبھی دیر سے ملتا ہے. اوس دا سټوري چې ده تاسو وایي چې یاره دا سټوري خو موږ ته جوړه شوه، اوس په د دې موږ دا هغه سکرپټ شو چې سکرپټ شو. اوس په دا سکرپټ چې کوم باره کې د دې سکرپټ اوس دلته کې دې ته ووایو موږ چې د دې هر یو سین موږ ته جدا جدا پرومپټ راکا په انګلیش کې چې موږ دا تصویرانو دپاره. صحیح شوه. اس پرومپټ کې اس کے لیے پرومپٹ لکھو پروفیشنل قسم کا امیج کے لیے. دا اوس ګوره، دا اوس په موږ ته پرومپټ ولیکي، پروفیشنل قسم پرومپټ پر راکړي د هر یو تصویر. دا ګوره سین ړومبی سین یې راکړه، دویم سین دی، دریم سین دی او دغه شانتې دا سینونه یې موږ ته مکمل راکړه. صحیح شوه. اوس په دې کې چې تاسو وګورئ دا سینونه به موږ ته مکمل شي، د هر یو سین به اوس موږ تصویران د دې ځای نه به تاسو په دې کلیک کوئ. اوس دویم سټپ چې کوم دی، تاسو به دا جیمینای کولاو کوئ. جیمینای چې کولاو کړه، د جیمینای اوپن شي، نه هغه چې کوم پرومپټ موږ د ړومبي تصویر دپاره هغستی و هغه به ورته موږ اوس ووایو دلته کې ګوره هغه به موږ کلیک کړو. صحیح شوه. دا به اوس په دې باندې کلیک کوي. چې کلیک شو، اوس په تاسو ګورئ لږ ساعت کې به دا موږ ته یو ایمیج داسې تیار کړي چې کم د ړومبي سین ایمیج دی، د دویم سین ایمیج دی، د دریم سین ایمیج دی. نه تاسو ته دا صرف ایمیجي ښومه، خو چېرې تاسو بیا مطلب تاسو وایئ چې وایس اوور په هغې باندې کول دي، نو وایس اوور دپاره دا ویډیو ما جوړه کړې ده. دا ویډیو تاسو کتی شئ. په دې کې تاسو ته مکمل وایس اوور طریقه ده چې څنګه به تاسو وایس اوور جوړوئ. خو دا اوس موږ سینونه کریټ کوو، نو هغه سین دپاره دا موږ ته تصویران راکوي چې مکمل تاسو ته زه طریقه وښیم چې د اے آی ویډیو به تاسو مکمل څنګه جوړوئ. دا د شارټ سټوري ده، که لانګ جوړوئ که هر څنګه جوړوئ، هغې په حساب باندې به تاسو ته دا سینونه کریټ کوي. دا ګوره دا ړومبی تصویر موږ ته راغی. صحیح شوه. دغه شانتې به بیا راشئ، بیا به دا دویم تصویر دلته نه کاپي کوئ او دویم کاپي کوئ، بیا به دلته راشئ او دلته کې به بیا کلیک کوئ. صحیح شوه. دا دویم تصویر شو، دلته کې به دغه شانتې دا دویم تصویر شي چې کوم موږ له تصویرونه راکړي دي، 10 دي، 8 دي، 15 دي، 6 دي، 7 دي، نه هغې په حساب باندې به بیا دا موږ ته مکمل یو
چې کوم دی سیټ اپ تیار شي هغه به موږ مکمل کو چې مکمل یې کو نو بیا به تاسو ته زه وایم چې وایس اور د دې څنګه کیږي وایس اور دپاره تاسو دغه ویډیو وګورئ په دغه ویډیو کې مکمل طریقه ده چې تاسو به د دې وایس اور څنګه کوئ دا دویم سین موږ ته تیار شه دا وګورئ دلته بټوه میلاو شو او دغه شانتې چې دی نه تاسو به دغه شانتې دریم سین د دې ځای نه راواخلئ او دغه شانتې به تاسو ټول کاپي کوئ او دغه شانتې د هر یو سین به تاسو ته جدا جدا چې کوم دی نه تصویر جوړئ اوس تاسو دلته کې وګورئ دا ډومبی سین شو بوټ پکې پالش کوي دویم سین کې د بټوه مونږ دریم سین چې کوم دی نه هغه چې دی هغه د څه په باره کې دی هغه به موږ دلته کې موږ ته وښایي چې څنګه دی دریم سین اوس دا تاسو وګورئ نو دریم سین چې کوم دی هغې کې وګوره په بټوه کې ډېرې زیاتې پیسې دي چې دی هلکو مونتلې او دغه شانتې اوس که موږ څلورم سین را کاپي کړو دلته نه دغه شانتې به ټول سینونه موږ د دې ځای نه سټپ بای سټپ کاپي کوو نو دا تاسو ته زه ځکه ښیم چې تاسو ته مکمل پته ولګي چې یاره موږ به دا څنګه جوړو خلک ډېر زیات میسیجونه کوي چې یاره موږ څنګه چلو کوو څنګه به دا جوړېږي نو دا وګورئ دا تاسو کتی شئ اوس دلته کې دا اوس ایمیج چې دی دا زموږ کریټ کېږي بل دا دې کې بټوه ده ومونته په دې کې پیسې ومونتې اوس دا دریم ایمیج چې دی کیدای شي دا پیسې چې کوم دي دا به هغه کس ته واپس وړي یا هر څه چل چې ورسره کوي نو دا اوس تاسو وګورئ دریم سین چې کوم دی هغه دریم سین کې دا یو تصویر دی د په لاس کې نیسل دی د ماشوموالي او دغه شانتې په دې طریقه به تاسو ټول سینونه د دې ځای نه راکاپي کوئ او بیا به راشئ دلته کې نو اوس په دلته کې څه ووایو دې کې به ورته ووایو چې موږ ته د دې وایس اور چې کوم دی د هغې دپاره سکرپټونه راکړه نه هغې کې به د وایس اور سکرپټونه هم درکړي خو دا ویډیو بیا زیاتېږي نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په کومه طریقه باندې بیا د مکمل چې کوم دی د AI مکمل ویډیو خو هغه ویډیو به لانګ وي نو په هغې به ستاسو ټایم لږ زیات لګي که چېرې تاسو دا سینونه وکړو کریټ کړو ستاسو وایس اور مسله ده نو تاسو به سمپل چې دی دا ویډیو مې ورکړی دا لینک ډسکرپشن کې موجود دی هغه به تاسو وګورئ او په هغې کې به مکمل طریقه تاسو ته وښایي چې په کومه طریقه باندې ستاسو ویډیو تیارېږي اوس په دې کې ورته ووایي چې وایس اور دپاره د دې موږ له پرومپټ راکړه وایس اور دپاره پرومپټ راکړه نو وایس اور پرومپټ چې کوم دی هغه به موږ له دا دلته کې راشي وایس اور به ولیکئ دلته کې وایس اور او دپاره پرومپټ وایس اور کے لیے پرومپټ صحیح شوه کے لیے پرومپټ نه دا به اوس چې کلیک کوئ نو دلته کې به د وایس اور دپاره موږ ته دا مختلف قسم کا سین بای سین چې کوم دی دا وګوره دا د شارټ سټوري ده نو د شارټ سټوري دپاره دا اوس موږ ته یو پرومپټ راکړه خو که بیا چېرې تاسو وایئ چې یاره دا شارټ سټوري به جوړېږي څنګه نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دغه ویډیو دا چې کومه موږ کریټ کړه دا به اوس جوړو څنګه که ویډیو مو خوښه شوي چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ چې داسې مزید ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي د الله په امان